یاره ټرمپ کاکا ډېر زیات مې یاد شوی کنه بس زه به دا دعا کوم کنه چې په خیر سره یو ځلي بیا زمونږ په دې مشرانو باندې رانازل شي کنه ډېر خوند به وکړو کنه ستاسو نه بغیر زمونږ په دې وطن کې سا بنده ده سا یاره وراره ګله جنرال مبینه خبره داسې ده کنه چې زما خپل هم د افغانستان دغه ډېر کورونه او په خاص کر د ننګرهار د کامې هغه شیر یخ مې یاد شوی دی بس دعا کوه چې په خیر د خیر سره درشم ښه یا لکه جنرال مبینه دا تاسو چې ګوتې پوتې شروع کړي دي ټرمپ ته دعاګانې کې څنګه په غم باندې یارېدی وطن ته یې مه راغواړه دا خبرې مه کوه کنه یاره ذبیح الله تاسو زه وهلی یم په دې ملا دعا به ورته څنګه ګڼه کومه خبره داسې ده کنه چې په دې وطن کې خو ما چا خبره سا بنده ده سم راته د خیر سره د وطن نه پنجیره جوړه کړې پنجیره یاره که جنرال مبینه سم سړی شه کنه دا څنګه کې موږ دا شل کراچا خبره داسې دره دوغه پراخیستې و دومره سختۍ په ځان باندې تېرې کړي دي او ته داسې دعاګانې کوې چې ټرمپ په خیر راشي او امریکا په خیر راشي سم سړی شه سمو یاره هیبت الله خپله خو دې پته نه لګېږي د پردې شاته پټې او ویده فرمانونه رالیږي ظالمه د دنیا نه خبر نه او د ښځو په مکتبونو باندې بندیزونه لګې لږ د دنیا نه خبر شه خلک اسمان ته ختلي دي او تر ورو په ځمکه نه نوځې لږ خو میدان ته راوځه کنه وې یاره چې دا وې دې راته وویلې کنه ته هم د پاکستانیانو عادت رسېدې دا وې پکې مه وایه وې او کنه سم سړی شه مکتبونه چې دي کنه موږ دپاره ښه نه دي او یاره هیبت الله خپله خو په دې دنیا کې نه خبره داسې ده کنه خو بس هسې د اوازونه راځي خبره داسې ده کنه چې ټرمپه ځان را رسوی ګینې موږ د نن ته چا خبره چې خړیت په خړیت هم در رانه کړي بل لږ صبر وکړئ جنرال مبینه داسې چل دی کنه چې د پاکستانیانو نومونه مو اخیستل یو ول زما شهباز شریف او نواز شریف په سوړه مړه مار پرېږدمه ما یې قرض اخیستی او قرض واپس نه راکوئ چاپېدو کره لاړ شم چکر مې ونو تاسو کره به خامخا درځمه بېغمه شه ښه او ټرمپ بابا خبره داسې ده کنه چې تاسو هم د سړي زامن نه یې خو داسې چل دی کنه چې د دې خلکو نه ښایي که نور څه نه یې هغه جنکیانې خو به مکتب ته ځي کنه دې خلکو خو چا خبره داسې بله معامله شروع کړې ده ښه بس درته مې وویلې کنه چې د خیره سره ول د نواز شریف او شهباز شریف په سوړه مړه مار پرېږدم هغه عمران خان هم راخلاص کړمه په جیل کې روز شو نو هغه د خیر سره وباسم بیا تاسو کره درځمه د خیر سره شیبوکاني بابا ورته بیا راولمه او ستاسو پاچا به کړم یاره ټرمپه خبره داسې ده کنه چې زما خو د پاچاهي نه زړه توړ شوی دی زه دا کار نه کوم او د خیر سره به دې خلکو ته شا خبره مکتبونه خلاص کړي او کاروبار ورته پیدا کړي دا زما دپاره ډېر دي دا داسې عجیبه مخلوق راغلی دی داسې بوی خطرناک بوی د دې خلکو راځي عجیبه فیصلې کوي نو یاره اشرف غني بابا کینګ دستي داسې چل دی کنه چې رانه شي دې وطن ته او باقي خبره داسې ده کنه چې ټرمپ بابا راغلی دی او ټول ولس ورته غلی دی تو د خیر سره په خیر راشي ټرمپ بابا او باقي خبره داسې ده چې پروګرام تو ونه ګایم